ګلګونې اوښکې مې لړۍ لړۍ ټټر ته رسي سر به مې وخوري چې کیسه د مینې سر ته رسي او ښکلي وریځې بې بارانه دي ګمان مې نشي ښکلي وریځې بې بارانه دي ګمان مې نشي او دا کرونده د ارمانونو مې چې بر ته رسي او په یوه مسکا به دې څه کم شي کوبرجنه یاره په یوه مسکا به دې څه کم شي کوبرجنه یاره بیمار د مینې خدای خبر دی چې سحر ته رسي چې د عشق په لاره درومي وجدان مومي چې د عشق په لاره درومي وجدان مومي تر مرامه ورسیږي جانان مومي او چې د عقل له حصاره سړی وځي چې د عقل له حصاره سړی وځي د ورشي د مستانو جهان مومي چې د وخت له ژغژغې بې پروایي کړي چې د وخت له ژغژغې بې پروایي کړي که سلطان د زمانې وي نقصان مومي او په اور ویلی شي کوټل پسندانه شي په اور ویلی شي کوټل پسندانه شي سره زرهله د نازکو لبان مومي چې ستا نوم اخلم د درد په هره سریکا چې ستا نوم اخلم د درد په هره سړیکا خدای مکړه چې پر هر مې درمان مومي او مجسمه بندگی کړي سړی امر مجسمه بندگی کړي سړی امر لکه څوک چې گویا آب حیوان مومي څوک د شیخ غوندې ریاض کوي تر مرګه څوک د دار په غړوندي کې یزدان مومي تر خپل ځانه رسېدل ګرانه کیسه ده تر خپل ځانه رسېدل ګرانه کیسه ده او بختور دی جاوید جانه چې ځان مومي ګرانو مینوالو ستړي مه شي احترامات نیکې هیلې مې ومنئ په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ آریان داوړ یم خپرونه ده هنداره لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ داسې وخت په وخت تاسو سره یو نیم شاعر معرفي کوو نن په دغه لړۍ کې راغلی یو شمالي وزیرستان میرانشاه کلي ته چېرته چې جاوید جان صاحب ژوند کوي جاوید جان صاحب سره یو ځل ما مخکې هم مرکه کړې ده چې هغه زما په فیسبوک او په یوټیوب چینل تاسو کتلی شئ په دویم ځل نن راغلی یو د جاوید صاحب سره به د شاعرۍ په هکله د سره خبرې اترې کوو ژوند به یې پوښتو راځئ چې جاوید صاحب سره ستړي مشي وکړو او دنه څو پوښتنې وکړو او شاعري هم ترېنه ریکارډ کړو په ټولو نه اول زه په خپل پروګرام هنداره کې جاوید صاحب په دویم ځل تاسو ته مینه هرکلی ستړي مه شي یا ستړی مه شي ډېره مننه آریان صاحب ډېره مننه ډېره شکریه مننه جاوید صاحب دا مهال مو ژوند څنګه روان دی ښه په مزې شي توسې دا ودي انشاءالله ښه په مزې شي تېرېږي ژوند خدای دې وکړي چې داسې په مزو کې مې ژوند تېر شي نو د پروګرام په شروع کې یو غزل در نارووم بیا به مخکې ځو ډېره ښه ده آریان صاحب د کتاب بشي د غزل مخې ته روغلو وختینی غزل خدای دې وکړو چې ښه دې ولګي مطلع یې دی چې د دوو ورځو په مینه څوک رضا د جانان غواړي چې د دوو ورځو په مینه څوک رضا د جانان غواړي لکه زړه چې د خرڅکي د بازانو جهان غواړي او شانه دې ځای ته چې رسي نو په سل ځایه رشي شانه دې ځای ته چې رسي نو په سل ځایه رشي او سم یې زړه بایللی نه دی د ګلرخې زلفان غواړي او نه په حال لکه تبریز شو نه په مینه کې منصور شو نه په حال لکه تبریز شو نه په مینه کې منصور شو او شیخ تسبیح ګډوي ناستی په دا هورې غلمان غواړي او د پیزوان غوندې لاویلې د زرګر په لمبو نه دی د پیزوان غوندې لاویلې د زرګر په لمبو نه دی ساده تش په یو څو اوښکو د شیرینې لبان غواړي او بې عمله ملا ورکشه له منبره نه پرې کېږي بې عمله ملا ورکشه له منبره نه پرې کېږي د ګفتار تورزني کاندي په خبرو رضوان غواړي
او په صدو له مخکې د اسمان کچل دي شوي د معراج د واقعې په متعلق ته چې په صدو له مخکې د اسمان کچل دي شوي او جاوید اوس ایله راویښ شو په جازونو اسمان غواړي. ډیره مننه جاوید صاحب. ګرانو مینوالو د یوه خبره تاسو یاد لرئ چې جاوید سره ما یوه مخکې مرکه هم کړې ده چې په هغې کې به تاسو ته مکمل د جاوید جان صاحب چې کوم ژوند دی د کوم ځای سره تعلق لري د هغې نه به تاسو معلومات ترلاسه کوئ. هغه مرکه زما د فیسبوک په پاڼه او په یوټیوب چینل خوندي ده. نو جاوید صاحب زه راځم خپلې پوښتنې طرف ته. لکه څنګه تاسو 3 کتابونه دي نثر چاپ دي نو اوس زه داسې صحیح شوی یم چې اوس تاسو یو نوی کتاب راغلی دی اوس مارکیټ ته نو هغې په هکله مو که موږ سره خپل معلومات شریک کړل چې دا کتاب د شاعرۍ کتاب دی که د نثر کتاب دی نوم یې څه دی او چېرته به میلاویږي؟ ډیره مننه اریان صاحب. دا د شاعرۍ کتاب ده نوم یې د حسرتونه لیونی دي او دا کتاب انشاءالله تاسو ته په احسان بوک ډیپو ټانچۍ بازار بنو او عمر بوک ډیپو میرانشاه او مدینه بوک ډیپو میرانشاه کې ملاوي. ډیره مننه جاوید صاحب. یوه بله پوښتنه تاسو نه لرم لکه څنګه چې زمونږ سره په پښتو ادب کې دوې معتبرې لهجې دي چې یوه کندهارۍ ده او یوه یوسفزۍ ده نو د دې په بنیاد سره چې کومه نوې املا جوړه شوې ده دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ چې بعضې شاعران یې مني او بعضې یې نه مني؟ اریان صاحب منل او نه منل دا خو یو بیل بحث ده خو زه خپل دا وایم چې لهجې خو اکید دوی دي خو املا چې کومه ده دا بیا یوه ده په دا چې املا که ته د بیلې لهجې سره وتړې نو په هغه املا اکثر څوک نه پوهېږي. یوه خبره خو دا ده. دویمه دا ده چې دا املا چې کله جوړېدله نو په داسې د لارې پښتونخوا او د برې پښتونخوا ټول ادیبان پوهان چې هغه نامتو دي شهیر دي او خلک یې پېژني نو هغه په داسې موجود وي نو دی په خپل مانشي مثال په دا هر اړخ غږېدلی دي او بیا یوه فیصله کړې ده چې هغه د باړهګلۍ په نوم باندې مشهوره ده فیصله او پاشې 19 فیصلې شوي دي د املا په متعلق. ایس لکه کچېرې یو سړی دا ووایي مثال دا فرق دا دوی چې دا کوم ته وایي چې څوک یې مني او څوک یې نه مني دا دوی صرف او صرف دا فرق دا په دا املا شي چې مثال 15 یې ګونې دي هغه په بره پښتونخوا شی هغه دي او په لاره شی هغه دي خو فرق صرف د تذکیر د یې ده چې لاره پښتونخوا وې د واحد مذکر د پورا پرتایې استعمالوي او بره پښتونخوا وې د واحد مذکر د پورا کونډۍ مثال استعمالوي. دا اجازت ته وتا په دویم ځای شي مثال دا فرق تا د بره پښتونخوا او د لارې پښتونخوا په املا شي چې غاف چې کیم ده مثال د لکه میږي په کونډا سره لیکي یو د کاف غوندې غشه په وکي او بیا کونډا ور جوړه کی دا میږي غاف ده او هغه د اردو د فارسی غوندې په دوی هغه باندې لیکي کنه کونډا نوي بشه نو ایس په دا شی فرق صرف دا چې یو کتاب چې چاپ شي یو خو دا فایده ده چې دا صفحه پته لګي چې دا د لارې پښتونخوا کتاب ده او دا د بارې ده لکه مخکې میشتوس مثال وختینی آثار میشتوس ته پلوس ارسی لکه بیدل یو شاعر ده چې د 12 جماعت په پښتو شعر د یو غزل و ډېر ښکلی غزل یې خو لکه پته یې نه لګېده چې دا یې کوم زوی ده خو د لهجې د هغه نه د الفاظې د پېژندګلې نه خلک دا ویل چې کیدای شي چې دا د وزیرستان وي که نه خو هېڅ یا مثال دا پته چاته نشته چې څوک و د کوم زوی و که نه یو خو دا پته لګي د املې نه چې دا د افغانستان د پښتونخوا املا ده
او دا د پاکستان د پښتونخوا املا ده یوه خو دا خبره ده دویمه دا ده چې دا املاوې مثال یو تاریخ یاده که چېرته د بېدل غوندې مثال اسمیشتوس ورک شو یو شاعر ورک شو نو هغه وې د هغه یې او د هغه فرقي نه مثال ورکولی ته نه ورکوي بل تاریخ وې داسې شي چې که چېرته مثال دا په ذره او په عربه کول مثال د کائنات چې تخلیق شوي دي په تیر شوي دي که نه میشتوس مثال د اول دور شاعري ګوري که نه بیا مثال پښتو شاعري چې کله سټارټ شوي ده د امیر کروړ نه یې روښلي که نه هېڅ لکه مثال دا یو تاریخ یا وي چې داسې یو وخت و چې مثال په پښتو شی یعنی هغه فرق دا شی و چې دا د افغانستان ده او دا د پاکستان مثال رسم الخط ده نو که چېرته مثال کونډۍ یې استعمال شوي نو موږ ډایرکټ په پاکستان ښه ځون نه ستړیا وي نو موږ ویې رسي یو محقق او که چېرې د مذکر دپاره پرته یې استعمال شوي وي نو موږ مثال د افغانستان په ځای د پاکستان پښتونخوا ته رسي او ډېر ځون نه ستړیا وي لکه دا هغه ایس کاسیک مني او که نه یې مني په دا باندې پښتې نه دو چې زه کونډۍ یې وکړم یا زه پښتین شوم او چې زه پرته یې وکړم یا زه پښتین نه شوم که نه دا په چار دی چې موږ د خپلې مشرونې د ادیبونې کم از کم دا قدر کي چې هغه موږ ته کومې فیصلې کړي چې موږ تقلیدي یا کې پیروي یا کې او فالو کوي مننه جاوید صاحب یو شاعر په ټولنه کې څه بدلون راوستی شي مننه اریان صاحب داسې دو چې لکه میشتوس چې ګوري چې مثال د قوم هسې یو مشر وي هغه ډېر زیرک او هوښیار وي قسم قسم مشرونه به کوم شي نو هغه د خپل کلي په هغه ټولنه او په معاشره شي په خپلې خبرې باندې په خپلې نصیحتې باندې که نه په خپلې طریقې باندې په خپلې عملې باندې یعنی د هغې یو سړي په وجه باندې په هغه خپل کلي شي موږ تاسو ویني چې ډېر بدلین رسي بیا یو عام سړی او یو شاعر په دا شي بیا د مځکې اسمان فرق ده لکه ته یوه غنټه تقریر وکړه په خلک یې دومره اثر نه کو لکه یو شعر چې ویایې ټو دی پوینټ د هغې موقع محل مناسب لکه یو شعر چې په عوامې سمره اثر کو که ته یوه غنټه مثال په نثر شي تقریر وکړې دومره اثر نه کو نو ایس شاعر همیشه حقیقت پسند وي ایته د ولس سترګې ویلی شي او په دا وجه ورته ویلی شي چې هغه لکه زیرک انسان ده د معاشرې چې دا یې کوله مخکې حالات ویني چې مثال دا حالات رتلین کې دي نو د هغې په مطابق د هغې په تناظر شي دای شاعري کو او خپل اولس ویښوي د آینده وخت پوره نو د ده په وجه چې څومره بدلین په معاشره شعر سي بل فرد د معاشرې زه داسې نه وینم چې دومره بدلین راولي لکه شاعر مننه جاوید صاحب د وزیرستان په هکله یو تاسو نه سوال لرم چې په پښتو ادب کې د وزیرستان څه برخه ده مننه اریان صاحب لکه څرنګې چې د نیره شهرې د کلیې په پښتو ادب شي برخه دو زه وایم چې د وزیرستان یا ډېره کښلي او درانه برخه دو په پښتو ادب شي خو صرف بدقسمتي ورته ووایه چې د میږ د وزیرستان د خلکې نښو میډیا ته رسایي شته هېڅ څه نه څه خو ویه شوه چې د سوشل میډیا دو لکه ته زون وخله یا بل داسې یا بل داسې مخکې خو بیخي دا شی نه و نه د چا ریډیو ته رسایي وه نه د چا پرنټ میډیا ته رسایي وه او نه یې بلې میډیا ته رسایي وه نو دا خلک وې د غازو وي په وزیرستان شي زوړه وې شول نثر وې یا ولیکلو شاعري وې یا وکړه خو چا وې نوم یې نه پېژندو او وجه دا وه چې رسایي وې نه وه که نه وي چې تاریخ ته روکسې هېڅ نږدې د عبدالناز یوه مقاله وه په دا د مشاهیر وزیرستان او مصنفین که نه یا د کتابې چې شتن چې کوم دي نو پاشي چې ته ووینې بلا داسې خلک ته چې یو سړي دېرش 15 کتابونه شته لکه د مولانا ګل منیر صاحب وخله که نه داسې بل وخله داسې بل وخله داسې مثال په د مشهور شي چې پېژندل شي لایق شاه صاحب وخله چې په وزیرستان نوم یې تاریخ ته مولا پیونده نوم یې مثال
د ناول لا یا د هغه په هغه تعریف شته کتاب لیکل شوی ده زندان نومې د یو ناول او افسانې دي توچې چاپې یا د غریب په نوم شاعري دو چا باقاعده د غزل یو نیم په د اف په کورس شوا شامل وو کنه نو لکه داسې مثال نه را داسې ډېر شاعرانو او ادیبان د زیتر شوي دي لکه امیر والد صاحب وو هغه د فارسی شاعر وو د اردو شاعر وو د پښتو شاعر وو خو یو پیره کتاب یا مثال د په وخت ژوند شو نه شو چاپ خو امیر یاد امر مثال واس نه ور بارېږي چاپی کی نو براخه کده نثر په لحاظ ګوره شا درنه برخه د وزیرستان په ادب شي او کده شعر په لحاظ یې ګوره نو شا درنه برخه د وزیرستان مثال په ادب شي مننه جاوید صاحب یو بل سوال تاسو نه لاره چې زمونږ د اوسنی تخلیق ته خلک جنگي ادب وای زمونږ شاعرانو دې طرف ته ولې توجه کړې ده مننه ریان صاحب توجه نه دو کړی دا د دې مجبوری دو خبره دا شاید چې شاعر د خپل چاپیرچل نه د خپل ماحول نه متاثر کیږي او بیا شاعري کوي صحیح ٹھیک شو لکه مثال دا زوی د میشتوس چې د کیم حالات دي د سلويشت 15 کولې نه نو ته یا پیژنې او زه یا پیژنم چې د میر دا نوا نسل چې کیم دا ارژنا شوخه د بارود په لګی شي نو چې د بارود په لګی شي او بچایر ستریږي په بارود مري په بارود مازور کیږي ها او کیرینا مثال تباکیږي شهرینه تباکیږي کلی تباکیږي او یو داسې جنگ وی چې نه سماناوي نه سم مقصد وي نه سم افاد وي او نه تو سٹارټ کړاوي در باندې درته پلا شوی نو است سوچ وکا چې هغه ماحول وسرانګي وي او یو شاعر پکې معنا منا سوچ کو او څنګه تخلیق کو ظاهر خبره دو چې ازوی مارګ وی ازوی ویرا وی ازوی وحشت وی ازوی دهشت وی نو پاغه چا پرچل شوی د خیالات یا غوي نو د شاعر خو معنا دا د چا خپل ولستا بطور نصیح وی لوړی چې ته داسې کوا او داسې ما کوا نو دیغه چا پرچل نو دای متاثر کیږي پاغه مطابق مونږ دای لیک کوي چې څنګه ژوند تیریږي هغه سوي لیکوي بالکل نو هغه کا نثری وي او کا منثور وي او کا منظوم وي نو ترسه پرې چې دا خبره ده چې د میش خلق مثال جنگي ادب تخلیق کوي دا بيخي غلطه خبره ده کبي چیرې دا خلق مثال روشي او د وزیرستان د تاریخ وکسي د 1315 کولې نو دای کا په دا ماحول شوې سي بیا زه دایمانه چې دای روماني شاعري وکو یا بلا وکو کنه بیا ولته زه د خبره مثال دا اومانه چې واکي مش خلک نه رسن دیزلا خالی جنگي یا مزاحمتي ادب تخلیق کوي نه دا حال کده دې سړی په علاقہ روغلو نو دایو مزاحمتي او جنگي ادب تخلیق کوي ویلي چې شاعر یا ادیب دا د خپل ماحول نه متاثر کیږي او بیا یو شی تخلیق کوي مننه جاوید صاحب یو اخیری تاسو د نقوم د کتاب په حواله سره چې تاسو د کوم وړومبۍ مجموعه د شاعري چې چاپ شو حسرتونه لیوانی دي په دا کې زیاتره غزل دی او نظمونه په دا شی زیات خو غزل دی او نظمی نیاشتا او سالوریزه یاوی بشه او فردینا یاشتا بشه چربت یادی یادوی سندر یاوی خو مختلف شاینا دی خو د غزل او د نظم لکه مقدار زیات تا بشه صحیح ډیر مننه جاوید صاحب د پروګرام په دې شبو کې موکا دوه درې غزل را سره ډلې کړنو دا بزیات خوند وکړي ایو زوی دا یو غزل مخه ته روغلو دا یس ارشاد یو هم مشاعره شوی په د بانی شي ارشاد ترهی مشاعره وا نو مو یا کوشش کړه نو هغه څه شیرینه دی د غزل اوی چې مطلب دی چې ګلګونه اوخ کې می لړۍ ټټر ترسي واه ګلګونه اوخ کې می لړۍ
ټټر ته رسي او سر به مې وخوري چې کیسه د مینې سر ته رسي حد د جاوید صاحب دا بیا او ګلګونې اوښکې مې لړۍ لړۍ ټټر ته رسي سر به مې وخوري چې کیسه د مینې سر ته رسي او ښکلي وریځې بې بارانه دي ګمان مې نشي ښکلي وریځې بې بارانه دي ګمان مې نشي او دا کرونده د ارمانونو مې چې بر ته رسي او په یوه مسکا به دې څه کم شي کوبرجنه یاره په یوه مسکا به دې څه کم شي کوبرجنه یاره بیمار د مینې خدای خبر دی چې سحر ته رسي په یوه مسکا به دې څه کم شي کوبرجنه یاره او بیمار د مینې خدای خبر دی چې سحر ته رسي او وینم به کله د بچي بچي په لاس کې کتاب وینم به کله د بچي بچي په لاس کې کتاب او خدای چې کله به مې دا ژړا اثر ته رسي او چرې هم د التفات ځنې محرومه نه یم چرې هم د التفات ځنې محرومه نه یم د مرام لارې مې د هغې ښکلي در ته رسي او خلاصې دې پرېښولې اشنا په عطار ولوېدله خلاصې دې پرېښولې اشنا په عطار ولوېدله او د زلفو بوی ته د نافه د خوتن چرته رسي او د کاڼو رحم جاوید جانه په چا کله کېږي د کاڼو رحم جاوید جانه په چا کله کېږي په هیله هیله یې مین د غم سکر ته رسي دا د رباعي غوندې څه شعرونه دي عالم صاحب مطلب دی چې د لمر ګل شومه پارا پارا زیړېږم د لمر ګل شومه پارا پارا زیړېږم او ستا د هجر رنځ نیولی یم کړېږم او چې تور خال دی د بارخو په خوا کې زوی چې تور خال دی د بارخو په خوا کې زوی بس په دا اڼلي بخت پسې زورېږم او انګبین د شونډو ګټ کړه په دا زهرو انګبین د شونډو ګټ کړه په دا زهرو او د کوثر په انتظار بسو وچېږم او بندیز چا دې لګولې په سر تیرو بندیز چا دې لګولې په سر تیرو او مخ د شمې ښکلومه که سوځېږم او ما خو یار ته ځان ور وسپاره په یار شوم ما خو ځان ته یار ور وسپاره په یار شوم او زاهد نه یم چې د شپې ورځې رنځېږم او عاقبت له دې ځایه تله دي جاوید جانه بېمانې په بېماني شي هوسېږم زبردست جاوید صاحب یو آخري بل کلم را سره شریک کړه بیا به خپله مرکه راغونډه دا یو وختینی غزل دا ډېر چې مطلب دی چې څوک چې ستا په پښو کې پرېوځي معتبر شي څوک چې ستا په پښو کې پرېوځي معتبر شي خاورې خاورې بني ادم وي خو سره زر شي او چې د ځان له حده تیر شي نو سره زر شي هله پوی د کائنات په زیر او زور شي او چې زړه کې ستا د عشق شمه شي بله څوک شي ستوري ځلن ځلن څوک کمر شي او نورې سکړم ستا رضا چې په لاس راشي لنډ که عمر شي د ژمي مازدیګر شي او چې تر مرګه یې په نوک د مینې ګوژم چې تر مرګه یې په نوک د مینې ګوژم ستا په یاد کې مې د زړه داسې پرهر شي او د مجاز ښکاري یې سترګې کړلې خلاصې د مجاز ښکاري یې سترګې کړلې خلاصې ګوندې باز مې اوس د مینې سترګور شي او جاوید جانه چې په زړه کې یې یار اوسي منصور سله سجده ریزه په ډګر شي او څوک دې نشي بې وطنه جاوید جانه څوک دې نشي بې وطنه جاوید جانه نه کیسه هم د یارانو راته غر شي ډېر ښکلی جاوید صاحب مننه جاوید صاحب ډېر خوند یې وکړو د پروګرام په دې اخري شیبو کې به په دویم ځل زموږ مینوالو سره تاسو څه پیغام شریک کوئ یاره هریان صاحب ډېره مننه زه خو خپل نوی نسل ته دا وایم چې حقیقت دا ده چې مخکې په دا خبرې وشوې چې دا ځای ډېر زیات ټینسي ډېر زیات بوج ده په دا خلک باندې نفسیاتی د حالات نه چې د کوم حالات نه مشتریږي عالم صاحب نو داسې دو چې هر بچی ته
تا په چار دو چې دای تعلیم وکړو تعلیم حاصل کو پدا چې واحد دای وال یار دو د تعلیم چې د غونډه چې د سام رسو فساد دی سام رس جګاړې دي ا دې مقابله نه په ټیپک کېدای شي نه په دولت کېدای شي صرف په پویا په عقل په فهم په دا باندې کېږي نو د دې لپاره علم ضروری ده نو په چار دو چې په هر بچي باندې مشتو تعلیم وکړي چې هغه مثال د معاشره په چار روشي سبو مننه ډیره مننه جاوید صاحب ګرانو مینوالو دا پروفیسور جاوید جان صاحب مینوالو دا یو خاص تاسو ته کوم چې جاوید جان پروفیسور جاوید صاحب یو نوې د شاعرۍ کتاب راغلی دی اوس مارکیټ ته چې دا کتاب دی نوم یې دی حسرتونه لیونی دي زه تاسو ټولو ته دا یو خواست کوم چې دا کتاب تاسو واخلئ او یو وار یې خامخا تاسو ولولئ او خوند ورنه واخلئ او ډېر څه به انشاءالله تاسو ترې زده کړئ اوس د پروګرام په دې اخر کې ما ریان دور ته زما سره ناستو ملګرو پروفیسور جاوید جان صاحب ته او علم دور ته راکړئ اجازت تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم د خدای په امان